ورکا نو کیرای ته بیا سوچ کوه چې ملا باندې بیا ځان لکه مضبوطه تولیه تاړه چې خدای ته خپل بل ورکا یا چې جوړه راوړې خدای ته وراکا کنه پیسې جوړه مې دل راوړه ها زه پیسې درکم چې نه شم کولای څه د پاره دې کوله التبه خذ خپل بل ورکې سړی بخپل ورکې خذ بدن خپل سپلې دي سړی بخپل سپلې اخلي خپل بدن خپل جوړه دي سړی بخپل جوړه اخلي او نه یو ځای ډوډۍ شته نه ټیم شته چې یو بل سره یو ځای کېني دلته خو بېغمه صاحب په حجرو کې ناست دي بالښتونو ته ډډې والي دي او پردي غیبتونو باندې سر دي او جمعات کې کېني او بس جمعات کې به راته وشي صاحب پردي غیبتونو باندې سر دي ګپې دي او شپې دي په حجرو کې وګور دا زمونږ د خلقو دا په خادو کې ودونو په دې غمونو کې چې یو ځای کېږو والله که دنیا کې دا سیسټم پیدا کړي دا څومره د اطمینان او دې نه مخکې اوس خو لا حجرو ته غټ غټ دیوالونه دې نه مخکې حجرو ته دیوالونه هم نو د ټول کلي خلک به یو حجره کې ناست و نیمې شپې پورې به ګپې شپې لګولې هېڅ پروا به نه وه دا شی په چا کې دی زما وروڼو د اطمینان او سکون دا مو چې په یورپ کې اطمینان او سکون دی هغې خلکو نه ته نه خبر هغې ستا معاشرې ته پسخېږي هغې وایي چې دا لا څنګه خلک دی چې د نوسیو کړوسو ته ورسېږي او یو خاندان اتیاو ته ورسېږي او بیا هم یو ځای اوسېږي دا پیریان دی په د انسانان دي او دا برقو کې څنګه ګرځي دې برقو پسې هغې خندا کوي دې ته نه ګوري چې دا زما یاد او دا زما عزت دی او دې دروازو ته او دې غټو غټو کورونو ته ستا پسخېږي دونه غټ کور کنال او دو کناله په یورپ کې د چا نشته او دې ستا دې زندګۍ ته او دې جومات او دې مونځ ته پسخېږي ټیم او سرلیف تک هغې عیسایان هم دي صرف اتوار پر چرک ته ځي بس 5 منټو لا په دې دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی دی ذوالنون مصري رحمت الله علیه یک سړی دوه وروڼه دي پلار یې مړ شو او ډېر مال ورته پاتې شو د یو ورور یې دا مال په تجارت کې لګول شروع کړل ځمکې اخلي او تجارت کوي منع نه دي جایز دی مال یې زیات شو دا بل ورور یې ټولې پیسې وړي او دا حضرت ذوالنون مصري رحمت الله علیه په مریدانو په شاګردانو لګي دا ورور یو ځل دا بل ورور کېنو چې د خدای سپېره ما تا ته د پلار نه یو شال مال پاتې شو راشه وګوره د ما مال څومره ډېر شو باغونو ته مې وګوره ځمکو ته مې وګوره نوکرانو ته مې وګوره نو ته ټول عمر دغه یو سړي پسې لګېدلې ټول پیسې دې نه وخوړې د پلار مال دې ټول بېغمه کړه د ده په دې زړه کې مې یو پوټې غوندې داسې لږ غوندې شک او شبهه پیدا کړه د پیسې دا لالچ خو ډېر عجیبه شی دی دې په دې زړه کې وی چې یاره واقعي دا څو شو دا خو دی صاحب له زه ځمه او راځمه او چې څومره پیسې دي وړمه دې ما ته دا نه وایي چې مه راوړه پیسو نه خو زه خلاص شو نو یو ځل ذوالنون مصري رحمت الله علیه ته ورغی او هغه ته یې دا ووایي چې صاحب هغه ورور خو راته داسې ووایي دا پرې پوه شو دا پرې پوه شو چې د دې سړي په زړه کې هم څه نه څه فرق راغلی دی دی هم په دې خفه دی په دې خفه دی او په مې ګمان غلط وکړو په ده ګمان هم په ما غلط دی چې دا ذوالنون مصري رحمت الله علیه هم دې ته ناست دی چې خلکو نه پیسې وایي خلک راوړي او دې ته وایي خلک راوړي او دې ته وایي وایي زه داسې وکړه دې بزرګانو له خدای یو طاقت ورکړی هغې له الله یو کرامت ورکړي وایي داسې وکړه یو نسخه یې ورته ولیکله دا دارو دا دارو دا دارو دا راوړه وایي نورې خبرې درته وروسته کوم دا څیزونه راوړه حلال پساري دکان ته دا چې کوم د مفردات خرڅوي دا د حکیمې دا یو شی خرڅوي هغه پساري دکان ته لاړ او د هغه نه هغه څیزونه راوړل د 100 پیسو شو یا د 2 پیسو یا د 2 یا د 1 روپۍ د 2 روپو هر څه چې هغه معمولي شو ورور دی راوله ورور یې خو دقسې مخامخ کېنو امالدار ورته ما هغسې نه مجبوري دې مالدارۍ ځان له یو نشئ مالدار سړي که دیندار یې ډېره لویه خبره خدای ته ډېر خوښ دی
او کمالدار سړی متکبر دی او کبرجن دی او د خدای نه لري دی دا د خدای باغی دی. بیا په غریبو کې مخاوبت کې دي شي او په مالدارو کې کې دي شي خدا چې کم د دین نه لري مالداری دی کې یو ګټه کبر او نشي. بیا اناس ته زنون مصری په دربار کې هغه بلور او داسې ګوري نه چې ما درته نه وي ایک وخت ټولې پیسې د نه دې صاحب خوړې پیر صاحب غرق کړي تباہ کړي په دې چې خلک را غونډي او پیسې ته اخلي. هغه مخ کې دا غرور ته وي دا دارو دی راوړل او د 100 پیسو شو یا 2 پیسو یا دوانه یا تانه څه چې 2 روپے وی ننګرا راواله دا ټکاوه او په لري پوي ننګرا راواله په ټکوله اوس دا څوکا چې دې کې د ګولې ته جوړې کا وړې وړې مزیدار خشته خشته وړې وړې ګولې ته جوړې کړې یو ستن راواله سوري پکې وباسا لکه مارو کې په دې مشکلو کې چې سوري دي اغستن راواغشت او پاغې کې نری نری په یو کې سوري وستل یو سه مال راکا چې ورې کړل د لاس کې دا سیونی ول او د لاس کې دا سیو مګل ودا واخله لاس کې چې ورې کړل داغه نه خدای په قیمتي هیره او لالونه او جواهرات جوړ کړل. ودا یو څه بازار ته قیمت معلوم کا چې د 100 پیسو دی خرڅاوه ما نه متپوس کې نه بخرڅه ارول فیولی دل چې دا معامله خو بدل ما په دې سړي ګمان کو چې دا مسله جوړ کړی دا جانماز یا چولې دی او دا مصلی چولې دی د خدا غرض دی دې خلکو نه پیسې وای پیسې دولت چې یو سړی چاله ورکي نو هغه لا غشتل منع نه دي په شریعت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لا پیسې ورکړي ودا والا پیسې څه شي بس ودا واخله وآته افقر مني ودا الله رسوله زمانه زیات محتاج جسو کی اغله ورکا زمدی وقت زما دې ته دومره جت نشتا ته زمانه سوک زیات محتاجي اغله ورکا حضور پاک وته سوي هغه وته فرمایي وي خذه دیواله او فتموله او خپل جیب کې واچو چې ستا شستا مال شو ثم تصدق به تیب غریب لور کا کنه تی ورکا څه خبر اوس زکات به مالدار لنه ورکه او کپدا پته دی مالدار ته جدا د زکات پیسې دې نه اخلي لیکن که یو سړی صدقه ورکوي یو سړی خیرات ورکوي یو سړی ډالۍ ورکوي او مالدار له ورکوي نو هغه غشتل منه نه دي نه غشتل منه دي. دا دی حضور پاک حضرت عمر فاروق ته فرمایي دیو نه چې ښا ستانه زیات محتاج خراب بل به ورکو نه وي تی والا تی ځان مالک کنو تی بل فقیر له ورکا. ګوره علما وایي دي کې یو څو فائدې دي. یو فائده خو پکې دا ده چې کبر دیو نه که یو شی چا درکاو تا واغشتا خبره ده. دویمه څه خبره ده دویم دا چې هغه ته مو واپس کوا دا مال چې څوک چاله ورکوي د په زړه کې د مال هغه وقعت او حیثیت کمیږي او چې څومره یو سړی مالدان سره جمع کوي د په زړه کې د مال عظمت او تعظیم پیدا کیږي. نو چې دا یو خبره ده چې دا هغه لږ مال ولګي د خدای په لار کې لږ مال ورکي دا هغه ثواب وشي کنه ته ثواب ذریعہ شو. او که چرته بالفرض ستانه بیا بل جات محتاجی نو ته ولا ورکا بل خبره نه. نو دیر خو هغه خو الذنون مصری له خو چې چا شوشې سو چاله وروړي نو د حدیث ته پیغمبر علیه السلام د فقې به عمل کوي هغه باغشت شاګردانو باندې به لګو په مریدانو به لګو په لنګر کې به لګو مدرسه کې به لګولې د مالدار وروړي په دا ګمانو کې چې نه د پیسو د پاره ولو جوړ کړي خلکو نه بدې چل پیسې راخلي هغه ورته خوله چې ګوره پیسې مال چې خدای راکړي نو دې هم جوړولې شو وینا دا واخله چې لاس کې ورکل قیمتي لالونو هیره جواهراتو ودا داس یو څه بازار کې چاته خایا د زارو مارکیټ ته یو سادات سو ته ویل کېږي جواهرات چې څوک اخلي دا کانی مانی خود چې خرڅه نو مانه به تاسو کې مانه بغیر ونه خرڅه یو ول یو سړی ته کې خودل دا خرڅوم یاره جی د دې قیمت ما سره نشته دا چا باندې خرڅ کوم
دا غلطه فلان کې سوداګر هغه اوس هغه لمون ورکو دا مال چې هغه له یو هغه کته هر په دې کم ځای جوړ پیدا کړی دي تم څه کې خدا 200 پیسو دي جیله دې قیمت ما سره نشته دا چا باندې خرڅ کم د فلان کی بازار ته یو سال ته لوی تاجر دی ابدن والی چې هغه له یوړې هغه ته خوله هغه لاس کې اړول هر جی خو پکې ګم خود دا دومره د قیمت شی دی چې دا خود د ګټه شی دی خو ما سره دې پیسې نشته قیمت نشته چاله یو سم دا فلان کې له یو سال چې الته اورل یا جواب لدر نه خدا خو ډېر لوی پیسې سره څومره ده هغه زمانه کې سو لکونه کرولونه درهم یو یاد کړ چې دومره دي دا خرڅه وینرا کو دلګه چې د چا دی هغه ته پوسه د قیمت معلوم کا نو واپس یې ولرول وی د 100 پیسو دي عملدار ور خلاص دي هغه به بیا بد ګمان سنا سخشو خو بیا پورا ګمان نشتا او اذا خو ته مړه مشکلی به د 115 روپو ارور ته ولوي اذا 100 پیسو دي سوي سړي جواهرات والا سوي زرګر سوي چې پسو اخلم وی سیب د دې قیمت خو صرف یو سړي سره پټول خار کې پیدا شو بل چا سره نه ملاويږي او اغم دومره لکه دومره کروڑه درهم یادای وی سره کوي ورامله هغه ته واغشته او یو شاغه چې دارو دې بګې مې د کوله چټو راوړه او کانې مروړه چټو کانې پیروړه ودا پکې واچو مې دیکا پیټه کا خې مې دکا او چې خې مې دکړې نو راځه د مدرسه او د خانقاه د دریاب په غاړو لاس کې واغې دریاب ته غورځولې وی چې موږ د خدای نه غواړو نو د 2 پیسو د دارو نه موږ له خدای د کروڑونو شي جوړای خدای داسې موږ غواړو نه د خدای نه لکه تیر جمعه تاسو ته ما ویلو چې حضور پاک فرمایل الفقر فخری وی فقر زما فخر دی وی دامي تمنا د چې یو ورځ مولم دوار وځيوږي نبی عليه السلام فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی وی د الله رسوله وی د خدای نه وغواړي چې خدای پاک فارس او روم له دومره مال ورکړي دي چې ستا په امت هم فراخي راشي وی عمره ته په دې سوچونو کې پروت دی وی دغه خلک دی خدای پاک دې له دنیا ورکړي موږ له وخت خیرت راکړي زمون دنیا نه زمون خیرت دی د دنیا مال لړو من نه لګوري ماته له جمعم درته ویلو او چې د الله د منشا مطابق یو غټي او د الله د منشا مطابق خرج کړي اوس دغه خلک دی خدای پاک څومره طاقت ورکړي مطمئن جون دی هغه بل ور چې وکتل راغی په دې کونډې لاس کې خود حضرت معافي غواړم بس زما دې رور چې دا کم مال دلته خرج کوي ځان پوي کا ستارور چې دلته کم مال خرج کو دا د ضرور په فایده کې لاړ تا چې ځان لکم باغونه جوړ کړی دي دا ستا په فایده کې نه دي دینه بتدې دا بر 900 کړوسو ته پاتې وي د چې کم مال د الله په لار کې خرج کو دا د ځان آخرت ته ذخیره کړل او تبسمله نو ترشتیا وای خوب درې شپې کې تسمله وینسه ولی نه درې خوب نو ما سره دا سوچي چې دا باغ می غلېو نه وای دا سوچ می چې دا نوکر د پټی نه غلاو نه کی دا سوچ می چې دا فلان کې نوکر نه پیسې پټې نه کی دا سوچ می د شپې ډاکورانی شغلا را نه کی ابل ورته ته چې سملې د شپې د سوچي به صاحب خو به غم صادر راکاږي مو چې مو سر به غم پاس نو نیک عمل کې دا فائدہ ده چې د سړی په ځل کې سکون پیدا شي او اطمینان پیدا شي دا که سړی و په خزه حضرت بی بی رابعه بصریه یو نه که حضرت رشید زنانه و بی بی و یو رشتہ دار وی قریبی رشتہ دار وی د لاړم ملاقات د سکار می وسره چې کار لاړم وی دا ټیم د مازیګرو وی مازیګر وخور رسیدم وی دا په مانځه ولاړو خو اوګد مونږ په د ناستو مجدا د مانځنه فارغ شي زبر د خپل اجته وي وی چې مونږ یو کړل بیا درې د بیا سره رکعات وکړل خو اوګد خو سجده موږ د کې ورکوم خو اوګد کوي او چې هغه مونږ یو کړ بیا د فرض نیت وکړل خو اوګد فرض وکړل د مازیګر او چې هغه وکړل نو ما ته اډوګوري نه قبله ته مخ کړې او لګیا په خپل ګوتو په دې تسبیح الله یادای
ویلې کې د ماښام بانګ وي مې چې ودرېږه دا د ذکر او اذکار نه فارغه شي نو زه به ورته خپله جهته ویم ویلې کې د ماښام بانګ وي وایي چې بانګ وی لګیا 3 رکعاته فرض یې وکړل وایي 3 رکعاته فرض پس بیا اوږده 2 رکعاته سنت یې وکړل سنتو پسې ودرېده په اوابینو خو اوږده 2 رکعاته نفل بیا 2 رکعاته نفل بیا 2 رکعاته نفل وایي هغه دومره اوږده کړل چې خبره ماسخوتن ته ورسېدل ماسخوتن بانګ یې ووایي وایي زه ناست یم چې دا بوس فارغ شي نو زه به ورته خپله خبره وکړم ویده کې چې د ماسخوتن بانګ یې ووایي ویده ودرې د ماسخوتن 4 رکعاته نفل یې شروع کړل خو اوږدې وکړل ورپسې 4 رکعاته فرض وکړل ورپسې ودرې د 2 رکعاته سنت یې وکړل وی بیا لګیا شو تهجد یې شروع کړل اوس کله یو خوړم او کله دا خوړم چې اوس به دا ستړي شي اوس به دا ستړي شي اوس به ستړي شي وی خبره پېشبني ته ورسېده اخره کې ویتر وکړل ویتر پسې سار بانګ ووایي سار بانګ چې ووایي دا بیا ودرېده په سنتو ښه اوږده سنت یې وکړل بیا ښه اوږده فرض وکړل فرضو پسې بیا لګیا شو خپل ذکر او اذکار کوي چې ذکر او اذکار یې وکړل دی کې انوار راوخت وی انوار پسې 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړ او چې څنګه اشراق لمونځ وکړ نو وی څادر یې په ځان خور کوي چې یو پوټی غوندې به سملم ما چېره ټوله شپه عبادت زما پې رحم راغی چې دا ورته اوس خبره نه کړم ځکه پرون مازدیګر داسې په عبادت ولاړه ده نو پرېږده غوندې یو پوټی به دمه شي نو چې کله دا د خوب نه راپاسي نو بیا به ته زه خپلې خبرې وکړم نو چې یو لږ غوندې خوب یې وکړ او د خوب نه څنګه پاسېده نو فوراً الله ته په ژړا شوه ای خدایا ارمان که ستا د پیغمبر وینا نه وې چې حضور پاک فرمایي چې ان لنفسک علیک حقا ستا د وجود په تا حق دی او ان لعینک علیک حقا او ستا د سترګو په تا حق دی او ستا د وجود په تا حق دی ان لعینک علیک حقا نو که دا وینا نه وې نو الله ما به خوب هم نه وې کړی استاد پیغمبر د وینا مطابق دی وجود لما خپل حق ورکه خوب مې وکړو نو الله که مانه دا خوب لږ زیات شوي معافي غواړم خدای ما معاف کا او فوراً پاسېده او داسې وکړو او داس پسې راله دوحا په مانځ ودرېده بیا خبره ماسپخین ته ورسېده ماسپخین بیا منځونه مازدیګر ته ورسېده په دې یو شواروس کې ما دومره موقع پیدا نه کړ چې ما بیبي رابعې بصري ته خپله جت ویلي یو صحابي ته وایي چې داسې چل دی په دې خو سړی ستړی کېږي یو صحابي بل صحابي ته وایي ای ملګري وی راځه که یو 2 رکعاته مونځ را باندې وکړه او ارحنا بها په دې مونځ مې لږ دمه کا مونږ په مونځ ستړي کېږو او صحابه یو بل ته وایي مونږ په مونځ دمه کا چې الله ته ودرېږو یو سړی چې ډېر زیات هم ستړي شي او ډېر زیات د وجود خوږېږي او ستړي شي او دې راشي او یو خپل محبوب سره کینی یو خپل معشوق سره کینی نو وجود ته سکون اطمینان حاصل شي که نه شي مونږ مونځ کوو خو مونږ دا محسوس نه کړه چې دا مونځ کې د خپل محبوب الله ته ولاړ دی یو قرض دی یو بیګار دی راشه ډزو له ورکړه چې قصه خلاصه شي صحابه به وي بیبي رابعې بصري به وي په مانځه دمه کېږم صحابه وایي وی راځه چې مونځ وکړو وایي په دې مونځ مې یو بوټی لږ دمه که دمه دا بیبي رابعه بصریه ده په زندګۍ کې د خپل خولې نه بغیر د قرآن شریف د آیت نه بل ټکی نه دی ایستی که چا به د تپوس کو د مسلې نو یا به د خبرې تپوس پې کو نو عبدالله ابن مبارک وایي وی حج له ورسره په لاره تلم بوډی د بوډی او وایي چې ما ته د څه مسلې خبرې تپوس کړې دي نو ما ته د قرآن شریف آیات ویلې دي ما به د هغې نه معلومه کړه چې دا مقصد دی دا دې خلکو ژوند دا د دې خلکو زندگی وه هغې به مونځ کې حضرت شیخ الهند سے مولانا محمود الحسن رحمه الله زمونږ د دارالعلوم دیوبند لومبی طالب العلم دی دارالعلوم دیوبند له خدای بس یو برکت ورکړی دی یو برکت خدای ورکړی دی او زه اکثر ویم د کوم دارالعلوم نقشه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل کونټه مبارکه اچولې ده نو دې کې به سړی څه وایي چې دا دارالعلوم دی او که نه دی مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله
په سوچ او په فکر کې پروت دی چې خدای پاکه مدرسه جوړوم او دا دارالعلوم جوړوم او د دې دا دارالحدیث کم دی جوړ کم دا د طالبانو کوټې کم دی جوړ کم دا کم دی جوړ کم سوچ فکر کې پروت دی د شپې میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولې پریشان ہے حضرت دغه سے مدرسه جوړوم دلته دینی درسګاه جوړوم سوچ کې مچ دا فلانکه کوټه کم دی جوړ کم دا د حدیثو مثلا دا مثال ورکوم د حدیثو دا درسګاه کم دی جوړ کم دا شی کم دی جوړ کم به کم دی جوړول غواړي مې سه په دې میدان کې راځه نبی رسول الله مبارک علیه مخ کې زور پسې کر خدا سے نه غتا وکړه دلته به دیوال لا ته وکړي دلته به حدیثو درسګاه جوړ کې دلته به دا شی جوړ کې دلته به دا شی جوړ کې دلته به دا شی جوړ کې خشته نقشه راته پزماکه جوړ کړه دا ډیزاینینګ او دا نقشه ارکیټیکټ سړی ته په دغه جوړای په کاغذ جوړای نبی علیہ السلام ماته مکمل نقشه پزماکه جوړ کړه چې خوب نه پاسېدم او اورګه چې زر د غزال ورشم چې هغه پیغمبر علیہ السلام مبارک کما نقشه راته جوړ کړی چې هغه نه یې نشي او زور چې موضوع به کې خپل غزاینه معلوم کما چې حضور پاک د شپې ما ته کم زین خود لري وی قسم دې چې سار ولا مرو لګیدا غزاتا وی د حضور پاک د کونټه مبارک نه خو مقصد پرتی دي کله کوئی دارالعلوم دیوبند او دارالعلوم دیوبند او دارالعلوم دیوبند ما یې که خاپیره ک ډېر مو چې د نور دارانا دا نور نه دی او دا نور رڼا نه ده لوم الخفاش لا یظلم البدر دا سپومه نه رڼا نشته نو د خاپیرک په چغو د نور رڼا نه ختميږي انو د خاپیرک په چغو د سپومه رڼا ختميږي خو یو شان خدای دارالعلوم دیوبند نور کو چې نن د دنیا په ګډ ګډ کې د دارالعلوم دیوبند بچی لګیاري څوک د حدیثو درسونه کوي څوک د قران درسونه کوي څوک د فقه درسونه کوي څوک جهادي سلسله کې مصروف څوک دعوت سلسله کې مصروف څوک تصوف سلسله کې مصروف والله کده دارالعلوم دیوبند شاګردان په دنیا کې نن په اربها او تعداد کې موجود دي چې څوک یې مشماري هو نشماري مدینه منوره کې ناستم په مدینه شریفه کې یو سړی به درس کاوه مالته کې دوستان دي شاګردان دي په جامعه کې یو مرګري نه مې تاسو کومه دا سړی خدا درس اورم اگر چې مونږ تللی خو هغه درسونه کیږي ځای په ځای نو هغه आवाज بدل لوډ سپیکر ما اورېده نه هغه بعد واعظان ته چې واعظ کوي هغه لږه سختی کوي خصوصا د مذهب په باب کې لږه تیزی کوي مې دا خو ډېر معتدل او ډېر انصافدار سړی دی دغه چې د امامانو نمونه اخلي ډېر په عزت اخلي حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله دعا وته کی حضرت امام شافعی رحمه الله ډېر په عزت اخلي دا سړی څوک دی ناغي چې دا زموږ جامع استاد ډېر انصافدار سړی دی ډېر ښه سړی دی نو یو ځل ورله مور سره کېناستم چې دې فارغ ور سره کېناستم اسمه خوښ شو ما ور سره عربی کې خبرې کولې زمونږ د عربي خو هغې پیژنې د هغې خپل عربي داسې ده لکه سړی چې پنجابي وایي او پنجابي سره ته د کتاب مطابق د ګرامر مطابق اردو وایي نو پنجابي په دې پوهېږي چې دا چې ته پښتون دی خو اردو یې زده کړې ده نو هغې خپل عربي لکه یو فوټې ګډه وډه شوې ده نو موږ خو دا کتابي عربي وایو اپه ما پوه شو نو ما ته اردو کې در فورا خبر پاکستاني ما ویو مې اردو کې خبرې شروع کړې نو ما ورته چې ته اردو ته څنګه صاحب زده کړې ده اردو دې کوم ځای زده کړې ده ما ته زه خو اصل د برما یم د برما او په دې سعودي کې ما ته نیشنلټي میلاو ده لکه د دې باقاعده شناختي کارت هغې ورته تابعیه وي یو مستقل نیشنلټي دلته ما ته میلاو ده دې یم نو مې اردو دې کوم ځای زده کړې ده